نو زما تاسو ته نصیحت دی چې د وخت نه فایده والي. روان دی ګوره چاته ودرېږي نه. ان لم تقطعه قطعک، مشهوره خبره ده. وی دا وخت چې دی دا توره ده، که تا پرې نه کړه او ګزار دې پې ونه کړو نو ګوره په تا ګزار کوي. معنی دا ده چې وخت چاته انتظار نه کوي. که ما ورته دا ووایو چې داسې کار به وکړو چې سبا به د الله بندګي وکړو، سبا به فلانی کار وکړو، نو دا وخت به تا ته ودرېږي سبا پورې سه ودرېږي خو نه. والله که د چا لحاظ یې کړی دا وخت ګوره د هېڅ چا لحاظ نه کوي، د هېڅ چا لحاظ دې وخت نه دی کړی. نو ستا به څه لحاظ وکړي او زما به څه لحاظ وکړي. نو موږ روان یو د الله طرف ته. بعضو پکې ډېر سفر تېر کړی دی، بعضو لږ کړی دی، او بعضو ته ډېر پاتې دی او بعضو ته لږ پاتې دی، او بعضو ته کیدی شي ورځ هفته میاشت کال داسې پاتې. الله اعلم.